د آلمان لویدیځ کې د آیفل ملي پارک د شپې آسمان. دلته هارالد باردنهاګن د ستورو کتنځای یا رصدخانه چلوي. هغه دا هم ویني چې د شپې په آسمان کې رڼا وار په وار پسې ډیریږي. که د رڼا ککړتیا نه وای، یعنی د شپې آسمان طبیعي شکل لرلی چې البته په ټوله اروپا کې نور شتون نه لري، نو ښایي دلته به مو 3000 تر 4500 پورې ستوري لیدلی. خو موږ د شپې یوازې 1800 تر 2500 ستوري وینو. په زرونو ستوري حتی د شیدو لاره هم لیدل کیږي. هارالد باردنهاګن ورسره عادت دی، خو د آلمان نور اوسیدونکي نشي کتلی ځکه چې تقریبا هر ځای اوس د شپې آسمان خورا روڼ دی. په کولن ښار کې ښایي 20 یا 30 ستوري ولیدل شي. هغه هم ډیر ځلانده ستوري. که هوا ښه او په آسمان کې وریځې نه وي، سړی باید له کولن څخه 40 کیلومتره لرې سفر وکړي څو د رڼا له دغې ګنبدې څخه ووځي تر څو یو څه په آسمان کې ستوري ولیدلی شي. دغه پديدې ته د رڼا ککړتيا وايي چې په ټوله نړۍ کې ستونزې زیږوي. یوازې په لږو ځایونو کې اوس د شپې سمه تیاره وي. دا البته نه یوازې د ستوري پیژندونکو او کتونکو لپاره یوه ستونزه ده، ځکه چې مصنوعي رڼا مو خوب خرابوي او روغتیا ته مو ضرر لري. د شپې لخوا فعالو حشراتو لپاره هم چې د ستورو او سیارو له رڼا څخه د لارې موندلو لپاره ګټه اخلي، مصنوعي رڼا وژونکې ده. د رڼا ککړتیا د حشراتو د مړینې یو دلیل بلل کیږي. مرغان هم د مصنوعي رڼا د لاسه لالهندوي، یا ورڅخه لاره ورکوي او یا له چراغ لرونکو ودانیو سره لګیږي. هارالد باردنهاګن ښه پوهیږي چې د شپې لخوا رڼا ته اړتیا هم وي، خو بیا هم دی په ښار کې ګرځي او له داسې غیر ضروري چراغونو څخه لټه کوي چې اړتیا ورته نه وي. په یوې ځانګړې کمرې سره هغه په آسمان کې د رڼا کچه اندازه کوي. Die Helligkeit ist hier natürlich im Industriegebiet zu erwarten. دغه رڼا په دغه صنعتي ساحه کې لازمه ده، خو ځینو څراغونو ته اړتیا هم نشته. دغه ساحه کې په لوړو ستنو باندې تیز څراغونه لګېدلي دي چې هرې خواته رڼا خوروي. لویه برخه یې برې خواته ځي چې هیڅ اړتیا ورته نه وي. هغه د فلزي پوښ او دریڅو په مرسته هغو ځایونو ته متوجه کېدای شي چې په رښتیا ورته اړتیا پکې موجوده وي. دا چې چراغونه یوازې هغې خواته رڼا ورکړي چې اړتیا ورته وي یو ښه امکان دی چې وضعیت ښه شي، خو د نوري ککړتیا په وړاندې نور امکانات هم شته. په خاصو ځایونو کې د شپې لخوا رڼا ته هیڅ اړتیا هم نه وي. مثلا د آیفل په ملي پارک کې هغه د 2014 میلادي کال راهیسې د ستورو د ساتنې یو له 4 ساحو څخه ده. د تیارې او تورتم دغه خوندي ځای د آیفل د ستورو پارک بلل کیږي. باردنهاګن هم د دې یو نوښتګر دی. د ستورو پارک داسې یوه سیمه ده چې ځینې شرایط پوره کوي، مثلا دا چې د شیدو لارې کهکشان پکې د لیدو وړ وي. خو داسې تیاره چې په آیفل کې وي به ښایي په نورو ښارونو کې نوره هیڅکله هم نه وي، خو د رڼا ککړتیا ښایي یو څه محدود کړل شي. هارالد باردنهاګن د دغې موخې لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. یو هدف یې دا دی چې په راتلونکي کې لا ډیر خلک له ستورو څخه متشکله د شیدو لاره ولیدلی شي.